په دې پرمختللې نړۍ کې مونږ قرار لرو. د ساینس او ټکنالوژي په عصر کې ژوند کوو، خو اوس هم په نړۍ کې داسې څیزونه موجود دي چې تر اوسه ساینس نه دی توانېدلی چې د هغې تشریح وکړي، او دا نړۍ به همداسې ډک پاتې شي د رازونو څخه. په 1980 د سپټمبر په 8 د 150,000 ټنه اوسپنه بارونکی کښتۍ چې د هغې نوم و دروبي شاعر، د ټایټانیک څخه 2 چنده وزن درلودونکی. کوم خلک چې په دې کې سپاره ول د دوی په خیال کې هم نه راتلو چې دوی ته به کوم مصیبت ورسېږي، یعنې دومره دوی په ځان باور وي. خو لیکن یوه ورځ وروسته دغه کښتۍ سره د خلکو او سامانونو د سمندر له سر څخه ورک شو. په هغه وخت کې دغه کښتۍ د روسیې ډېر مهم کښتۍ وه. دغه کښتۍ څه شو؟ په دې کې چې کوم خلک سپاره وو دوی څه شو؟ دا ټول داسې حقیقتونه دي چې په دې ویډیو کې به تاسو څرګند شي. د شیطاني سمندر د خامار مثلث یا د ډراګن ټرینګل دا ځای په بحر الکاهل کې د جاپان او فلیپین په سیمه کې دی. دا مثلث د جاپان د ساحلي ښار یوکوهاما څخه د فلیپین جزیرې ګوام پورې او بیا له ګوام څخه د جاپان ماریانا جزیرو پورې، بیا له ماریانا څخه تر یوکوهاما پورې دی. ماریانا جزیرې په 2مه نړیواله جګړه کې امریکا لاندې کړی و. دې سمندر ته جاپانیان مانو اومی وایي چې معنا یې دی د شیطان سمندر. په دې ویډیو کې موږ صرف د شیطاني سمندر په اړه غږیږو. د برمودا مثلث مستقل ویډیو هغه تاسو د تاریخ عبرت چینل کې کتلی شئ. د برمودا مثلث او شیطاني سمندر څېړونکو کې یو نوموتی نوم د چارلس برټز دی. هغه په خپل کتاب کې د ډراګن ټرینګل کې لیکي جاپان له 1952 څخه تر 1954 پورې په دې سیمه کې 15 لوی فوزي بیړۍ له لاسه ورکړي. د انسانانو شمیر یې له 200 پورته و. د جاپان حکومت د دې راز د معلومولو لپاره په یوه بیړۍ کې له 100 تنو زیات ساینسپوهان سپاره کړل، مګر د شیطاني سمندر راز معلومونکي خپل راز وګرځېدل. له دې وروسته جاپان دا سیمه ګواښونکې وګڼله. د 2مې نړیوالې جګړې په سمندري جنګ کې جاپان له خپلو 15 الوتکې وړونکو بیړیو څخه لاسونه ونیول. پر دې سربیره 340 الوتکې، 10 جنګي بیړۍ، 9 ځغاستونکې کښتۍ او 400 جیټ الوتکې د دې مثلث په سیمه کې له منځه ولاړې. د جګړې په جریان کې د دې زیان په اړه تاسې ویلی شئ چې دا به د دښمنانو اتحادیې له خوا شوي، مګر هغه بحري ټولۍ به څنګه روښانه شي چې پرته له کومې پیښې ورک شو، په داسې حال کې چې تر اوسه هلته هیڅ امریکایي یا برطانوي بیړۍ نه وه رسېدلی. د پوهانو نظریه همدا ده چې دا زیان د دښمن له لورې نه وه، ځکه د یوه څېړونکي په وینا چې ژباړه یې داسې ده بیخي ډېره شکمنه خبره ده چې دا بیړۍ دښمن غرقه کړي، ځکه دا بیړۍ په خپلو سمندري حدونو کې وي او د جنگ په پیل کې هلته امریکایي یا برطانوي بیړۍ نه وي رسېدلی. نو آیا ویلی شو چې هلته یو بل پټ ځواک و چې په دې جنگ کې یې د امریکا او د هغې د متحدینو بریا وغوښته؟ د دومره ډېر ورته والي پیژندو وروسته هم څوک دا منلی شي چې دا یوازې یو تصادف دی؟ هېڅکله نه. نوموتی څېړونکي چارلس برټز وایي په برمودا مثلث او شیطاني سمندر کې په مرموز شکل ورکېدل تصادف نشي کېدی، په داسې حال کې چې په دواړو سیمو کې بالکل ورته والی موندل کېږي. د بیړیو او الوتکو په ورکېدو کې په دواړو ځایونو یوه نظریه واکمنه ده. دلته د ځینو مشهورو پیښو د پایلو یادونه کوو تر څو د ورکېدونکو تفصیل څرګند شي. د پټرولو وړونکی جاپاني بیړۍ کایو ماریونو دا یوه ستره پټرول وړونکی بیړۍ وه چې 21 تنه کارکوونکي، 500 ټنه پټرول او 9 تنه ساینسپوهان پکې وو. د دې بیړۍ له خپل مرکز سره وروستۍ اړیکه د 1952 میلادي کال د سپټمبر په 24مه نیټه شوې وه. له دې وروسته یې هیڅ درک معلوم نه شو چې چیرته لاړه. دویم، جاپاني بار وړونکې بیړۍ کوروشیو مارو دا هم لویه بار وړونکې بیړۍ وه چې 1525 ټنه مال پکې بار و.
دا هم د خپلې کاري ډلې سره یو ځای سمندر راغله او هیڅ نښه یې ونه موندل شوه. د دې وروستۍ اړیکه د 1949 میلادي کال د اپریل په 22 نیټه شوې وه. فرانسوي بیړۍ جیرانیوم دې بیړۍ د 1904 میلادي کال د نومبر په 24 پیغام ولېږلو چې موسم ډېر ښکلی دی. له دې وروسته دا بیړۍ د خپلو 9 تنه کارکوونکو سره یو ځای د تل لپاره په یوه ورک سفر لاړه. 4 بار وړونکې بیړۍ بانالونا دا د لایبریا بیړۍ وه. په دې کې 14614 ټنه وزن او 15 تنه کارکوونکي وو. د 1971 میلادي کال په نومبر کې د شیطاني سمندر ښکار شو. 5 بار وړونکې کښتۍ ماس جوسار دا بیړۍ هم د لایبریا وه. د عیني شاهدانو د وینا په اساس دا بیړۍ په شیطاني سمندر کې وه چې ناڅاپه اور راپورته شو. دا اور د بیړۍ له دننه نه و بلکې له اوبو څخه د بیړۍ په لور روان و. هغه وخت یې ډېرو خلکو انځورونه اخیستي چې ښکاره معلومیږي. د بیړۍ شاوخوا د اوبو په څپو کې اور دی. د حیرانتیا خبره دا ده چې په دې بیړۍ کې هیڅ اور اخیستونکې ماده نه وه. له دې هم د حیرانتیا خبره دا ده چې له بیړۍ راتاو اور د مثلث په شکل وه. په دې بیړۍ کې 24 تنه سپاره وو او دا پیښه 1978 میلادي کال په مارچ کې رامنځته شوه. 6 واقعه بار وړونکې کښتۍ صوفیا باباس دا بیړۍ د جاپان له توکیو بندر څخه روانه شوه او له لږ تګ وروسته 2 ټوټې شوه مګر ورکه نه شوه. د سمندرونو سینې سیري کوونکې او په مریخ کې پړی اچوونکې ټکنالوژي د دې له علت معلومولو بېوسه شوه. ناڅرګند علت د څېړنو دروازې بند. 7 یوناني بیړۍ اجیوس جورجس دا ډېره لویه سوداګریزه بیړۍ وه چې د 9 کارکوونکو سره وتښتول شو. په دې کې 14515 ټنه وزن بار وه. نه د بیړۍ درک وشو نه د کسانو او نه هم د بار کړي مال کومه نښه په اوبو کې تر سترګو شوه. د دې د خاطره چې د دې حقیقت وڅېړو نو تاسو د دې ویډیو 2مه برخه هم وګورئ چې په دې شیطاني سمندر کې د اتومي اوبتلونو غلا کېدل او نور داسې واقعي او حادثې چې هغه د عقل نه خلاف وو هغه به تشریح شي او د دې حقیقت به هم تاسو ته معلوم شي.